د لویو بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د قاموس لیکنې د لړۍ نه هم درس دی. نن په وایزیرمو باندې بحث کوو. وایزیرمه یا ګلاسري څه ته وایي؟ وایزیرمه یا ګلاسري د اصطلاحاتو، نابلدو، سختو کلماتو له معنا سره هغه لیست دی چې زیاتره د کتاب او همدارنګه د مقالې، راپور یا درسي موادو په پای کې راځي. مهمې کلمې، سختې کلمې، پیچلي اصطلاحات د کتاب په داخل کې چې راغلي وي هغه د کتاب په پای کې را اخلو سپړ وي. همدغو لیست ته وایزیرمه یا ګلاسري وایي. دې ته د اصطلاحاتو فهرست هم وایي. کله چې موږ یو کتاب ولیکو د کتاب په داخل متن کې پیچلي لغتونه راځي. دغه لغتونه چې پیچلي دي، سخت دي، په هوای ورباندې سخت دی، د کتاب په پای کې راوړو. یا ډیر وخت موږ داسې کوو چې یوې کلمې ته نوې اصطلاح ټاکو یا یوه نوې کلمه ورته جوړوو، هماغه ټول د کتاب په پای کې راخلو، هغه تعریفوو، هغې معنا ورته لیکو. دغو لیست ته وایزیرمه وایي. ډېری وخت داسې وي چې موږ له یوې بلې ژبې ژباړه کوو یا د یوې بلې ژبې مفهوم لیکو. انګلیسي کلمات دي، موږ د هغې نه استفاده کوو، هغه د کتاب په پای کې راوړو. که موږ هغې ته نویزونه جوړ کړي یا نوې کلمې جوړ کړي، د هغې یو جلا لیست لیکو، نو هغې ته خپل همانیز لیکو چې څه معنا. همدغو لیست ته وایزیرمه وایي.